د نړۍ د اسلامي هیوادونو او خیریه بنسټونو د بشري مرستو پر دوام دا ځل د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان په شمال کې له سیلاب ځپلو سره د خوراکي او روغتیایي کڅوړو مرسته وکړه. په شمال کې د ایران هیواد سرقونسل وایي د افغانستان په شمال کې له زیانمن شوو کورنیو سره د خواخوږۍ او ډاډګیرنې په موخه یې د بشري مرستو یوه لویه جوپه چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي دغه هیواد ته راورسوله. اقلامی که ارسال شده از طرف ایران شامل پتو، مواد خوراکی، فرش یا موکت و قسم از همین چیزاست. په همدې حال کې د بلخ ولایت مرستیال والی د ایران د اسلامي جمهوریت له کړیو مرستو څخه د مننې ترڅنګ د دغو مرستو د ښه مدیریت او د پروسې د روڼتیا ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اړمنو کسانو ته به یې په شفاف ډول ورسوي. بسیار خوشحال هستیم از مردم کشور ایران و تشکر میکنیم. اینجا مواد را برای آسیب دیدگان افغانستان ولایت‌های مختلف شما میدانید که آسیب دیده باید رسانده. واقعا خیلی تشکر میکنیم. یک کمیته خیلی عادلانه، یک کمیته در اینجا موظف است در سطح ولایت بلخ و دیگر شما میدانید که در ولایت بغلان امروز شب و روز کمک سرازیر است. در اونجا یک کمیته قوی از هر ارگان از طرف ریاست الوزراء اونجا موظف خودم رفتیم در اونجا ما کمک ولایت بلخ رساندیم. الحمدلله تا جایی که ما معلومات داریم این کمک مدیریت میشه. دغه مرستې په داسې حال کې د یو شمېر هیوادونو لخوا د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ډیر شمېر ولایتونو خلکو ته شدیدو اورښتونو، سیلابونو مالي او ځاني زیانونه واړول.